مولانا فضل الرحمن پاکستان به ډیر ژر سقوط شي. د جمعیت علما اسلام ډل مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې پاکستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی او لرې نه ده چې دا هیواد به هم ډیر ژر سقوط شي. د هغه په خبره عمران خان د وضعیت په مدیریت نه پوهیږي، نو ښایي ژر د پاکستان د سقوط شاهدان اوسو. نوموړي دغه راز د پاکستان اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی دی. فضل الرحمن زیاته کړې چې پاکستان د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو پر ځای اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. هغه ټینګار کړی چې اوس مهال د پاکستان ملکی چارې د بهرنیو اجنډا له مخې پر مخ وړل کیږي او په خبره د پاکستان هیواد د دولتي بانک د نړیوالو ادارو منګولو ته ورکول د هیواد د ازادي موضوع تر پوښتنې لاندې راولي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان مخالفو ګوندونو پر حکومت نیوکې کړي چې د بهرنیو هیوادونو سره یې اړیکې تړنګنې کړي او اقتصادي نظام یې د تباهۍ لوري ته روان کړی دی.